افغان ځواکونو پاکستان او د افغانستان دښمنان ولړزول. دا چې څنګه چرته او څه یې کړي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګران اورېدونکو السلام علیکم. په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونو د تېرې یوې میاشتې را په دې خوا د کونړ او کندهار په ګډون په څو ولایتونو کې له پاکستاني پوځیانو سره نښتې کړې او پر کرښه له دغه هېواد سره وضعیت ترینګلی دی. پرون د همدې ډیورنډ کرښې پر غاړه د ننګرهار ګوشتي ولسوالۍ ګوساړۍ سیمه کې افغان ځواکونو نظامي تمرینات کړي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي په دې نظامي تمریناتو کې پیاده، کمانډو، ضربتي، پولیساتو او هوایي ځواکونو ګډون درلود او د خپلو درنو او سپکو وسلو وړتیا یې وښوده. دغه تطبیقاتو ته د پوځ لوی درستیز یاسین ضیا هم ورغلی و او دغه تمرینات یې له نږدې څارل. لوی درستیز محمد یاسین ضیا د دغه نظامي تطبیقاتو څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه مسلکي او جنګي لوړ ظرفیت لري. نوموړي زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو نظامي تطبیقات د افغانستان دوستانو او دښمنانو ته پیغام لري. ښاغلي ضیا همدارنګه زیاته کړې چې افغان دفاعي ملي امنیتي ځواکونه د ځمکنۍ بشپړتیا او بهرني او داخلي دښمنانو په وړاندې په خپلواکه توګه دفاع کولی شي. هغه زیاته کړې زموږ پیغام د افغانستان دښمنانو ته دا دی: موږ ماتې نه خوړونکي، لوړ ظرفیت لرونکي او زړور ځواکونه یو. که چېرې له جنګ لاس وانخلئ له منځه به یوړل شئ. په هر حال وروستیو کې د پاکستان سره وضعیت خورا ترینګلی ښکاري او داسې راپورونه هم ورکول کیږي چې پاکستان د افغانستان خاورې ته مخ په وړاندې را روان دی او د افغانستان په خاوره کې اغزن تار تېر کړی. خو د همدې اغزن تار په څنګ کې د افغان ځواکونو نظامي تمرینات دښمن هېواد پاکستان ته واضح پیغام لري. پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار باره کې ویل کیږي چې پاکستان د امریکا په ملاتړ تېروي. که څه هم افغان حکومت په وړاندې جدي غبرګون نه دی ښودلی، خو له لومړي سره یې ویلي چې دا یو طرفه اقدام دی او دوی ته د منلو نه دی. بل خوا ځینې خلک او سیاسون ولسمشر محمد اشرف غني په دې تورنوي چې پر ډیورنډ یې معامله کړې، خو ولسمشر غني وایي چې په دې اړه یوه نقطه خبره هم له چا سره نه ده کړې او د اغزن تار په وړاندې ځکه غبرګون نه دی ښودلی چې افغانستان اوس مهال په دې حالات کې نه دی چې له پاکستان سره جګړې ته ولاړ شي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو په لیوه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.